ملي امنیت ریاست ته نوی سرپرست وټاکل شو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا احمد ضیاء سراج د ملي امنیت لپاره د سرپرست رئیس په توګه ورمعرفي شو. ولسمشر غني نننۍ ناستې ته ویلي دي د سولې د پروسې مالکیت د افغانستان د ولس دی. د افغانستان سوله ملي ده، سمتي، قومي او حزبي نه ده. دا د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده او تاسې ولیدل چې په مشورتي لویه جرګه کې ولس د سولې غوښتنه درلوده. له احمد ضیاء سراج وړاندې محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت رئیس و چې په ننګرهار کې د وروستۍ پیښې وروسته یې له دندې استعفا ورکړه.